د قرآن عظیم شان دوه سورته دي او ډیر واړه او مختصر سورتونه دي، ډیر زیات مؤثر دي، ډیر فایدمند دي. هر مسلمان باید د دې تلاوت ډیر زیات وکړي، په خپل روزمره زندگی کې د دې تلاوت زیات کړي. موږ تاسو خاري او د دشمن څخه بیریږو او د حاسد څخه بیریږو چې دا زما سره حسد کوي، بغض کوي، او دا غرنګ موږ د بد نظره د اثرات څخه موږ بیریږو، د جادوګر د جادو د اثرات څخه بیریږو. لیکن که سړی وغواړي چې زه چې د جادوګر د جادو د اثرات څخه خلاص سم، د بد نظر د اثر څخه خلاص سم، او د حاسد د حسد او د بغض او د عناد څخه خلاص سم، آسان عمل دادی د سورتونو دي ډیر وایي. روایت کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام یو صحابي ته وایي چې الله سبحانه وتعالی پر ما باندې دوه داسې سورتونه نازل کړي دي چې زما نه علاوه پر نورو انبیاو باندې الله سبحانه وتعالی دا نه دي نازل کړي. هغه داسې سورتونه شي، یو قل اعوذ برب الفلق او دوم قل اعوذ برب الناس. د نبی علیه الصلوۃ والسلام روزمره معمول هم دا و چې د هر لمانځه نه وروسته نبی علیه الصلوۃ والسلام یو وار سوره فاتحه ویل او بیا به آیات کرسی و تلاوت، بیا به څلور قل ویل، یعنی قل یا ایها الکافرون سورت، او سوره اخلاص قل هو الله احد سورت، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. بیا به نبی علیه الصلوۃ والسلام د سوره بقره یو څو آیاتونه ورسره تلاوت کړ، بیا به دا پر خپل لاسو باندې چوف کړ، بیا به دا پر ټول بدن باندې دا نبی علیه الصلوۃ والسلام تیر کړ. دا ډیر زیات فایدمند دی. او روایت کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه صحابي ته وایي چې زه وصیت کوم تا ته چې ته د دغه دوو سورتو تلاوت سهار او ماښام زیات کوه، الله سبحانه وتعالی به د دې په برکت تا د مصیبتو او د آفاتو څخه الله سبحانه وتعالی ته وژغوري. آفات خو دغه دي، بد نظر څخه موږ بیریږو، د هغه د اثرات څخه بیریږو، د جادو د اثرات څخه موږ بیریږو، د یو چا د حسد د اثرات څخه موږ بیریږو. الله سبحانه وتعالی د دې په برکت باندې د دې سورتو په تلاوت باندې الله سبحانه وتعالی موږ د هغوی ساتي. عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت کی چې ما ټول عمر نبی علیه الصلوۃ والسلام لیدي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم به هر وخت کله چې ماښام بېدېدي دغه سورتونه به نبی علیه السلام تلاوت کول، پر ځای به ناست آیات کرسی به ویل، دغه سورتونه به تلاوت کړ، او بیا به دا پر خپل لاسو باندې چوف کړه، پر ټول بدن به کله چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د وصال وخت نږدې سو، مرض الوفات باندې مبتلا سو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدن کمزوری سو، توان نو چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دې پر خپل لاسو باندې چوف کړي وای او تلاوت یې کړی وای، او بیا دې پر خپل بدن باندې د لاسونه راتیر کړي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په دغه آخر وخت کې دغه سورتونه ما تلاوت کړل، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه مې راپورته کړل، او بیا ما دغه آیاتونه چې ما تلاوت کړي وو یا دا سورتونه ما پر چوف کړل، بیا مې د نبی علیه الصلوۃ والسلام لاس راواخیست، د ده پر د مبارک بدن مې لاس ورتیر کړي. څومره مهم دی. په مرض الوفات باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبتلا دی، د وصال وخت یې نږدې دی، لیکن دی د دغه سورتو اهتمام کوي. نو لهذا امت ته وصیت هم دا کړی دی چې امت د سهار او ماښام د دې سورتو تلاوت زیات کوي. الله سبحانه وتعالی به د هر قسم آفاتو، مصیبتو او د دشمن د دشمنیو، د حاسد د حسد څخه خلاص کړي. که سړی دا وغواړي چې زه د حاسد د حسد نه خلاصم او د بد نظر د اثراتو څخه الله ما وژغوري، د جادو د اثرات څخه الله ما وژغوري، ژغورلو والا خو الله دی، خو السبب استا دغه آیاتونه او دغه سورتونه تلاوت ډیر کی سهار و ماښام، بالخصوص د لمانځه نه وروسته الله سبحانه وتعالی به وژغوري.